د کندوز ښار شنو خونو او د ګلانو دوکانونه د هر لیدونکي زړه او روح خوشحاله کوي او د زړه خفګان له منځه وړي. د ګلانو پیرودونکي له لرې او نږدې سیمو څخه دې ځای ته راځي تر څو د ګلانو یو څو ګلدانونه وپیري. د ګلانو د پیرودونکو په وینا د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال د ګلانو بازار ګرم دی او خرڅلاو هم زیات شوی دی. خوب نسبتا سالهای قبلی که در امسال که خوبتر است، شکر آرامی هم است، فروش ما خوبتر است. خوب است، بازار گل خوب است الحمدلله و فعلا خوبتر شده میره. دم عید است، زیادتر دوستا و علاقمندای گل میاین گل انتخاب میکنن دیگه به خاطر از اینکه عید نزدیک است. د کندوز اوسیدونکي هم د ګلانو او بوټو له کرلو سره ډیره مینه لري. دوی وایي چې د ګلانو کرل د انسان روح او روان تازه کوي او باید د هیواد هر وګړی د ګلانو کرلو او د نیالګیو ایښودلو ته زیاته پاملرنه وکړي. در مجموع که در خانه، در محیط، در محل، در شهر، در بازار هر سرسبزی باشه خیلی خوبه. در روی روان هموطنای ما، خود ما و شما، خیلی فامیلای ما و شما خیلی خوب است. گل زیبایی است، درخت یک زیبایی است، سرسبزی است دیگه. فقط این بقدر است مردم باید بخره، حداقل 2 تا 3 تا سالانه که بخره خیلی مردم میشه سرسبز میشه وطن. په دې وروستیو کلونو کې د کندوز د خلکو د ژوند د حالت په ښه کېدو سره او د خلکو د هوساینې د کچې په لوړېدو د دې ولایت د اکثره اوسیدونکو لیوالتیا د زینتي بوټو کرلو ته زیاته شوې ده.